د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. بهرنیو هیوادونو ته په قانوني توګه د افغان کارګرو د لیږد پروسې نوملیکنه نن پیل شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال بهرنیو هیوادونو ته په قانوني توګه د افغان ماهرو او مسلکي کارګرو د لیږد پروسې د پیل مراسمو کې د اقدام د هیواد د اقتصادي وضعیت ښه والي او بیکارۍ کچې راټیټولو لپاره ګټور بللی. نوموړي یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکړی چې هیواد کې به د بیکارۍ کچې د کمولو لپاره جدي هڅې کوي. همداراز د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي چې له قطر سربیره له ایران، روسیې، متحده عربي اماراتو، عمان، تاجکستان، ترکیې، آذربایجان، سعودي عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم د افغان کارګرو د لیږلو په اړه خبرې دوام لري او دا پروسې د نهایي کېدو په حال کې دي. قطر ته د 2000 افغان کارګرو د نوملیکنې بهیر نن سه شنبه په خپلو اړوندو ولایتونو کې پیل شو چې ګڼ شمېر خلک د نوملیکنې مرکزونو ته ورغلي دي. هیواد کې د ملګرو ملتونو بنسټونو د بې ځایه شویو لپاره پروژه پیل کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو د بیرته راستنیو شویو او بې ځایه شویو د ځای پر ځای کولو لپاره یوه پروژه پیل کړې ده. د راپور له مخې دا پروژه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د استوګنې سازمان او د کډوالو عالي کمیشنرۍ لخوا پلي کیږي او مالي تمویل د افغانستان څو اړخیز وجهي صندوق پر غاړه لري. راپور زیاتوي دغه صندوق 15.8 میلیون ډالر ځانګړي کړي چې له نورو اژانسونو د مرستو په ګډون به د پروژې ټولیزه بودیجه 30.1 میلیون ډالرو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې له دې پروژې سره به د بیرته راستنیو شویو او بې ځایه شویو کورنیو بیړنۍ اړتیاوې لکه سرپناه، بنسټیز خدمات او د طبیعي پیښو پر وړاندې مقاومې زیربناوې برابرې شي. هیواد کې له 1 میلیون جریب زیات ځمکه شرکتونو ته د پانګونې او سوداګریزو موخو لپاره ورکړل شوې. د دولتي شرکتونو رئیس احمد جان بلال وایي چې تر 1 میلیون جریب ډېره ځمکه یې شرکتونو ته د پانګونې او سوداګریزو موخو لپاره ورکړې ده. هغه ویلي چې بېلابېل واړه او لوی شرکتونه به په دغه ځمکه کې د پانګونې او سوداګرۍ له اړخه 32 میلیارډ افغانۍ عواید ولري. نوموړي زیاته کړې چې په روان کال کې به په افغانستان کې د 1000 میګاواټه کورنۍ برېښنا د تولید لپاره هم پروګرامونه پیل شي. پاکستان له افغانستان سره د ترانسپورتي لارو پر فعالېدو ټینګار کړی. د پاکستان ایکسپریس ورځپاڼې راپور ورکړی چې د دغه هیواد د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار نیویارک کې په یوه غونډه کې ویلي چې اسلام آباد هڅه کوي له افغانستان سره د سیمې د نښلولو لپاره د ریل پټلۍ، سوداګرۍ او ترانسپورت لارې فعاله کړي. د راپور له مخې د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د یو 3 اړخیز تفاهم له مخې ټاکل شوې ده چې له ترمیز څخه تر کراچۍ پورې د افغانستان له لارې یوه نوې ریلي پروژه جوړه شي. دا پروژه به د افغانستان له مزار شریف، لوګر او ورپسې خیبر پښتونخوا سره وصل شي. ایران د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په تړاو خپل دریځ روښانه کړ. د ایران بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د خپل هیواد د چمتووالي په اړه ویلي پایلو ته د رسیدو سره وروسته یې ښایي په رسمیت وپیژني. هغه ویلي چې دا یوه خپلواکه مسله او پریکړه ده چې هیوادونه یې د خپلو ګټو او ارزښتونو په رڼا کې پرې غور کوي او موږ یې هم درناوی کوو. دغه راز اسماعیل بقایي ټینګار کړی موږ او افغانستان په بېلابېلو برخو کې ډېرې اړیکې لرو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګټورو اړیکو ساتلو ته ژمن یو. هر کله چې یوې پایلې ته ورسیږو موږ به هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو اعلان وکړو. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې یوازې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی. عراق چې ویلي اتومي پروګرام یې د اوښکو او وینو پایله د هیڅوک یې نشي ختمولی. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې د دغه هیواد اتومي پروګرام د سخت کار، اوښکو او وینو پایله کې رامنځته شوی او پر بمبار یې څوک له منځه نشي وړلی. عراقچي همداراز ټینګار کړی چې ایران د خپلو نویو اتومي راکټورونو لپاره د سونتوکو د برابرولو په موخه یورانیم غني کولو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې اتومي سوله ییز پروګرام مو د سخت کار، اوښکو او وینو په قیمت جوړ شوی دی. هغه څه نه دي چې د بمبار په وسیله ختم شي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې څه موده وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی و چې که ایران خپل اتومي فعالیت ونه دروي یو ځل بیا به یې اتومي تاسیسات په نښه کړي. پوتین او نتنیاهو د ایران اتومي پروګرام په تړاو ټلیفوني خبرې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره د ایران د اتومي پروګرام په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د کرملین ماڼۍ د اعلامیې له مخې دواړو اړخونو د ایران د اتومي پروګرام ترڅنګ د سیمې پر وضعیت هم خبرې اترې کړې دي.
روسي لوري وایي چمتو دی چې د ایران د اټومي مسألې د حل لپاره د خبرو اترو او سیاسي تفاهم له لارې هر ډول همکاري او اسانتیاوې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران د یورانیمو له غني کولو څخه لاس نه اخلي، بل خو امریکا او اسرائیل لا هم ایران ته ګواښونه کوي که د یورانیمو له غني کولو لاس وانخلي بمبار به یې کړي. ټرمپ روسیې ته نوی ضرب الاجل وټاکه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې زغم یې نور پای ته رسېدلی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید په راتلونکو 10 تر 20 ورځو پورې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. نوموړي د بریتانیا له لومړي وزیر سره د لیدنې پر مهال په سکاټلینډ کې خبریالانو ته وویل له پوتین څخه سخت ناهیلی شوی هیڅ پرمختګ نه ښکاري او نور انتظار ته اړتیا نشته. ټرمپ وویل که توافق ونه شي نو د روسیې پر ضد به تازه بندیزونه ولګوي. تر دې وړاندې امریکا روسیې ته 50 ورځې ضرب الاجل ټاکلی و. دا خبرې داسې مهال کیږي چې د اوکراین د جګړې د ختمېدو هیلې ورځ تر بلې کمیږي او مسکو د واشنګټن له پرله پسې خبرداریو سره لا هم کوم عملي اقدام نه دی اخیستی. بلخوا د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتري میدویدیف د امریکا د فشارونو په غبرګون کې ویلي ټرمپ باید دا درک کړي چې روسیه نه اسرائیل او نه هم تهران. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.